درنو ملمنو ګرانو دوستانو او ټولو محترمو ګډونوالو د صمیمي محفل ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې د محترم قاري صاحب سیف الرحمن څخه هیله کوم چې زموږ محفل خیر په دعا سره پرانیږي. محترم قاری صاحب سیف الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا الله دې کاروبار کې خیر او برکت واچوي. خدای دا څومره ورونه چې راغلي دوی ته اجرونه ورنصیب کړي. خدای پاک ترقي ورنصیب کړي، حلال روزګار ورنصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا رب. له هغه وروسته له محترم ورور عبدالعلي څخه محمد علي څخه هیله کوم چې هغو دوستان او المنو چې د محفل ته راغلې ده ښه راغلاست وایي. محترم محمد علي. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه ستاسو ټولو راتګ څخه. امید ده چې ټول به روغ جوړ اوسئ او سره له دې چې دومره موږ تاسو ټول مصروفه یو. ډېر په کاناډا کې ژوند ډېر زیات مصروفه دی، خو بیا هم تاسو موږ ته وخت راکړ. مننه کوو ستاسو ټولو څخه. الله پاک تاسو جزای خیر درکړي. زموږ دا بزنس خو پخوانه لکه 2023 نه دا سورین آټو ریپیر اینډ ډیټیلینګ په نامه بزنس خو ډېر پخوانه و، تقریبا یو 2 کاله کېږي، خو موږ دا 15 ورځې کېږي چې ترلاسه کړی دی. او نو موږ فعلا چې دی د ډیټیلینګ او ریپیرینګ بخش کار کوو او آینده کې زموږ ډیلرشپ ته هم اراده ده او همدارنګه د پی پی ایف د پین پروټیکشن چې ورته وایي دا هم پکې انشاءالله اډ کوو. نو ډېره زیاته مننه ستاسو راتګ څخه. ستاسو وخت نه نیسمه، نو نور میلمانه به راوړو انشاءالله. مننه. Undoubtedly, opening such as gathering and launching such as workshop under current circumstances is very valuable and important for all of us, especially for Afghan people that live in this country. این ورکشاپ با هدف ارائه خدمات مسلکی و معیاری در بخش ترمیم، نگهداری و مراقبت از موترهای هموطنهای ما همیشه در خدمت بوده. This workshop has been established to provide professional and high quality services in vehicle repairs, maintenance and care. This workshop provides various services including engine diagnostic and repair, electrical and mechanical repairs, oil and filter changes, and other essential automotive services. این ورکشاپ می تواند فرصت‌های خوبی برای آموزش جوانان و همچنین علاقمندان به حرفه مکانیکی در آینده توجه داشته باشد تا مهارت‌های علمی مسلکی را برای دیگران هم مساعد بسازد. در این بخش پروگرام از محترم امیری صاحب بزرگوار تقاضا می نماییم
تا صحبت‌های عالمانهشان را در بخش تکنیک، پیشرفت، حضور هموطنان گرانقدرشان تقدیم بدارند. جناب امیری صاحب معظم. بسم الله الرحمن الرحیم. نام خدا انرژی خودت هیچ کس نداره که تو با انرژی گپ بزنه. امروز واقعا جای بسیار خوشی است. الحمدلله. الحمدلله که ما شما شاهد باز شدن یک پروژه، یک ورکشاپ دیگه هستیم در کمیونیتی خود. احمدی صاحب تبریک باشه. خداوند نیک و خوش و خوب و آرام داشته باشه تا امروز. و همی که گفتن که میتونه که برای آینده ساز باشه، جوانای دیگه میتونه که اینجا بیاین یاد بگیرن. ما واقعا در کمیونیتی خود بارها ما گفتیم که هر چیز داریم، هر چیز داریم. لایرها داریم، انشورنس ها داریم، مارگیج ها داریم، میخانیک شاپ ها داریم، مانیفکچرینگ داریم، هولسیل داریم، امپورت داریم، اکسپورت داریم، هر چیز داریم. فقط چیزی که ضرورت داریم که یک جای شویم، چیزی که ضرورت داریم که از یکی دیگه خبر شویم. مثلا اگر من موتر دیتیل میکنم در این منطقه باشم دیگه، چرا جای دیگه برم؟ مثلا بیایم اینجا و اکاونتنت داشته باشم، چرا پیش اکاونتنت خود نرم؟ یعنی ما وقت قوی هستیم که یک جای هستیم دیگه. از او خاطر در مجلس سال قبل در اکتبر که ما داشتیم تقریبا 350 نفر آمده بود. یعنی هر دوست ما یک بزنس داشت. فکر نکنین که کل کسایی که بزنس داشته در تورنتو در مجلس ما نامدن. شاید نصفش آمده باشه، شاید هم 1/3 آمده باشه. یعنی حداقل ما شما 1000 1500 شاید هم زیادتر بزنس داریم. دیگه کوشش بکنیم که دور هم باشیم، کوشش کنیم که از یکی دیگه یاد بگیریم، کوشش کنیم که یکی دیگه را کمک بکنیم. جوانای ما طرف ما سایل میکنه. کانادا یک ضرب المثل داره، میگه که میگه جوانا کر است. ضرور نیست که تو بر از او 24 ساعت نصیحت کنی، او فقط طرف اعمالت میبینه. وطن پرست بودی وطن پرست میشه، مسلمان خوب بودی مسلمان خوب میشه، چکری بودی اولاد چکری میشه، به درد جامعه خوردی اولادت به درد جامعه میخوره. اگر خدای نخواسته کارهای خوب نکردی مطمئن باش که اولادت کار خوب نمیکنه. بسیار ساده است. چرا؟ اولاد میبینه که این پدر ما با وقتش نماز میخونه، میره زحمت میکشه، افتخار میکنه سر پدر. اگر نه که دید که پدرش تنبل است یا کار نمیکنه یا هزار خدا نخواسته چیز دیگه میکنه، اونموز که اولادم خراب میشه. امروز ما شما میبینیم که در کمیونیتی خود هر سال جوانای ما را متاسفانه دست میتیم به خاطر از اینکه رول مدل های خوب نداریم. جوانا را به گپ نه به عمل. یعنی اینجا مثلا اگه می بود که می آوردی که میدیدی که والا چه خوب یک پروگرام جور شده. روز شنبه ما پروگرام درس ورکشاپ ای آی داشتیم. یکی از افغانای ما شما ایدر جان بچه جوان خود آورده بود. برای ما یک روز پیش نوشته کرد که من بچه من میگم بیا، منتها بچه میگه که والا همین چیزای افغانی مرا چندان خوشم نمیاد. ما پروفایل همی کسی که درس میده از لینکدین برای بچهش روان کردم. افغان ما شماست. بچهش دویده آمد. برای ما گفت که بچه میگه ما فکر نمیگم که ایت یک نفر در ختم پروگرام میگه ایت یک پروگرام در بین کمیونیتی ما شما باشه و در ایت یک جای. الحمدلله در خود هلتون سویت گرفته بودیم، جایش درست بود، میزش درست بود، احمدی صاحب تشریف آورده بود دیگه. یعنی پروگرام هایی که گرفته میشه در حساب شورای تجارتی از شما دعوت میکنیم کوشش کنیم که بیاین سهم بگیرین تا دل ما هم گرم شوه، بفهمیم که زحمت های ما نتیجه میده و در این زمان جوانای ما چیزی که مهم است جواناست. ما بخیر در ماه سپتامبر، در 20 سپتامبر پروگرام بسیار کلان داریم. برای یک روز است، برای اینوستمنت، برای ولت سیوینگ و در این زمان برای سکسیشن پلان از طرف آربیسی، بی ام او، مکنزی فند کل از یاد درس داده میشه برای یک روز از ساعت 9 بجه تا 5 بجه. 20 سپتامبر. در اکتبر ما یک کورس داریم
به حساب امپورت اکسپورت. ورکشاپ است از صبح تا به دیگر. در نوامبر بخیر انشاءالله کوشش میکنیم که پروگرام ماینینگ بگیریم. در افغانستان چی شرایط داره و در کانادا ماینینگ چی شرایط داره. در دسامبر پروگرام از این داریم بخیر که از گرانت های دولت ما چی رقم استفاده بکنیم و در این زمان بزنس لون چی است. گپ زیاد است. انشاءالله در دسامبر یک پروگرام دستجمعی داشته باشیم و شاید در جنوری یا فبروری امی پروگرام ای آی باز بگیریم. وقتان از زیاد گرفتم، ببخشین. بازم تبریک باشه. شکر. بلا شک دا ډول مسلکي او خدماتي مرکزونه جوړول زموږ د هیوادوالو لپاره ډېر ګټور دی، ځکه با کیفیته پر باوره خدمات وړاندې کوي او له بلې خوا د کاري فرصتونه او اقتصادي زمینه برابروي. Establishing such professional centers can be very beneficial, such Nurisa mentioned before, for our fellow countrymen and other Canadians that they live in this country. They provide reliable, high quality services while also creating employment opportunities and supporting economic self-sufficiency, especially for that people that they have very low income or less income, especially in this country. اکنون از جناب نوریس بزرگوار تقاضا میکنیم که سخنان ارزشمندشان را در راستای تشویق هموطنان ما حضور عزیزان و برادران تقدیم بدارند. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو حاضرینو ته سلام علیکم وایم و خوش هستم که امروز با هم میبینیم. پیشتر گفتم دوستا را گله ها زیاد است، صحبت هم میکنیم. عبید نوری هستم. اینجا اکثر بعضی دوستا میشناسند، برای بعضی نو هستم. اکثر در این برنامه افغانای ما که می باشه به نمایندگی از وکیل پارلمان انتوریو سر استیج میرم و یک تقدیرنامه را میخوانم، برش میتم و پس میبرایم. فرصت نمی باشه که صحبت کنیم. خوشی ازی است که امروز بین خود هستیم. ما میگم که امون گپای بزرگوار که تجربه دارن سالها اینجا در تجارت، آقای امیری اشاره کردن. ما در دولت انتوریو کار میکنم و اکثر که میبینم افغانای ما طوری که اشاره شد قبلا هم، ما با شیوه افغانستان اینجا ادامه داریم. فکر میکنیم که امو در یک گوشگک باشیم، امو در وطن که کار میکردیم با امو شیوه ما پیش بریم. نو زما په نظر دا ډیر یو منفي اړخ لري او منفي نظر لري. د دې نتایج یعنی منفي دي. دولت نه مونږه مناسب ګټه نشو اخیستی. دا خو تصادف وشو چې احمدي صاحب چې لکه ورور دی، ډیر ګران دی، ملګری دی، چې وطن نه زه ورسره شناخت لرم او ډیر صادق انسان دی او ډیر زحمتکش انسان دی، یو ځوان دی. نو دا تصادف پرون زه خبر شلم او که مخکې زه پوه یم نو دغه ټول دوستان چې نن دلته حضور لري، نو دا به د سنډې یا یکشنبې ورځ چې تیر شو، همدغه اسکاربرو کې تقریبا 4 وزیران راغلي وو. معدن ته اشاره وشوه. زه سټیفن لیچې سره هغې ریاست دفتر کې وم. هغه وزیر د معدن او د برق دی. نو دا ډیر ښه امیري صاحب اشاره وکړله. نو زه خو دې بخش کار کوم. نو د انټوریو ډیر زیات معدن لري. نو اکثر د ممبر د پارلمان چې کله زی خبرې کوي، نو هغه یو ټوکې په شکل خلکو ته وایي یو پیپل وانټ ټو ارن منی هیر ان ټورنټو گو ټو د نارت. نو هغه تشویقوي. نو ډیر مرکزونه دي چې هغه ځوانانو ته ټریننګ ورکوي. نو هر چا ته زده نی. نو هلته د سکلز ټریډ او بیا د معدن بخش کې ډیر سازمانونه دي چې هغه داسې ټریننګ ورکوي چې وی وایل لرنینګ یو آر ارنینګ. نو کله چې مونږ هغه زده کوو، نو هلته مقابل کې څه پیسې هم لاسته راوړو، نو ګټو هم. نو یو خو دا دی.
بل دغه ځوانان چې دلته حضور لري او انګلیسي باندې پوهیږي تاسو ټول الحمدلله، نو دا د منسټري آف لیبر immigration training and skills development. Go to the website, look into that. So there are also training programs. The Ministry of Ontario is providing a skills trade. او دلته یو اشاره به وکړم چې کوم د پارلمان غړی سره چې زه مشاور وم، لږ وخت کېږي چې بل وزارت ته زه تللی یم، نو هغه ډیوډ سمیت نومیږي او اکثر د افغانانو برنامو کې راغی، اکثر به یې ګډون کوه او زموږ کمیونټي حمایت کوه. نو هغه لومړی یا یوازینی member the Ontario. He is only MPP within the Legislative Assembly of Ontario who proposed a bill regarding Skills Trade Week. What does it mean? So there should be law that was adopted by the Legislative Assembly of Ontario in 2025. In 2024, the law was adopted. The proposal came in 2023. It was adopted in 2024. So first time in November 2025, first ever in the history of Ontario, so Skills Trade Week was celebrated all over Ontario. So the purpose of that law or that Skills Trade Week is to give awareness, particularly to the youth who are in the high school, because if everyone is thinking only with the tie, going to the office and doing the computer work, what about the rest? So there are so many skills we can be benefited. نو ډیر برنامې دي دولت سره مونږ آگاهی پیدا کو. یو خبره بل دیگه ایجای است که باید بگویم وقتی که در کانستیچوئنسی امی امرای دیوید سمیت در اسکاربرو کار میکردم، برای آگاهی بهتر است که با هموطنان ما شریک شوم موضوع. اینجا هر فرد اینجا شما ششتین با یک شکل یا به شکل دیگه به دولت شما تکس میتین. اگر شما بگوین ما خو کار نمیکنم، امی کچالو را که از بازار میخرین مقابل از او شما پول میتین. نه فقط او کچالو که میخرین بالای از او 5 سانتی یا 10 سانتی یا $1 یا $2 یا $3 شما به دولت پرداخت میکنید. بنابراین اینجا هیچ چیزی تو رایگان نیست، اما دولت برای شما زمینه فراهم میکنه که از او مستفید شوین. هدفم این بود که در کانستیچوئنسی دفتر که ما بودم، امی مردم کانادایی چی از افریقا آمدن، چی از آسیا آمدن، چی از اروپا آمدن، اونا می آمدن، اونا ما را ریکوست نمیکردن که شما مشاور یا کیس منیجر ممبر پارلمان هستین، I please request you know. میگفتن شما بسیار یک آدم تاثیر کرده هستین، بسیار محترم هستین، اما شما معاش که میگیرین از تکس ما میگیرین. لطفاً این مشکل ما را حل کنین، چرا حل نمیکنین؟ بنان اینجا حق خواسته میشه و ما شما اینجا مناطق را ببینین، درایو میکنین یک منطقه دیگه منطقه دیگه منطقه، اگر به دقت شما متوجه شده باشین در یک منطقه میدراین گلش درست است، باغش درست است، سرکش درست است، بسیار فوق العاده است. در یک منطقه در همین تورنتو میدراین که او خانهش هم وضع خراب است، او باغش هم خراب است، او گاربیجش هم خراب است، یک رقم او سرکش هم بسیار خراب است. دیگه پس متوجه شما نمیشین که مثلا این دلیلش چی است. کسایی که آگاهی امی civic awareness، political awareness یا معلومات آگاهی اجتماعی و سیاسی بیشتر دارن، امون لحظه زنگ میزنن، اونا میفهمن که در هر رایدینگ که شما زندگی میکنین there are 4 elected government layers. 4. This is very, very important. Many Canadians used to come to the office, even they didn't know what are the 4 layers of the government in each constituency, in each riding where we live. Number 1, you elect trustee. Trustee is responsible for the education of your children. You elect councillor. Councillor is responsible for your all road, garbage, snow cleaning, everything related to the city. ما شما شاروالی میگین، سیتی میگن اینا.
کانسلر یک لیر دویم است. شما انتخاب میکنین MPP، دوبار PP، ممبر آف پروینشل پارلمنت، نماینده شما در پارلمان انتوریو یا در پارلمان ولایت مربوطه. 4 MP، نماینده که شما انتخاب میکنین برای فدرال. هر کدامش مسئولیت داره. شما لطفاً مراجعه کنین، برین از اونا حق شما را بخواین که این راجب تعلیم، این راجب سیتی، این راجب انتوریو به سطح ولایت، این به سطح کشور فدرال. مثلا فدرال موضوعات پاسپورت است، PR است، ویزا است، ورک پرمیت است، این با فدرال میره. و دیگه موضوعات صحی است، ایژوکیشن است، اوسپ است، معدن را گفتیم، ایژوکیشن است، این تمام مربوط به پروینس میشه. دیگه از او استفاده بکنین، زیاد پرگویی نشوه. زه به آخر کې دا وایم زمونږ افغانان مشکلات او ستونزې انقلاب دغه سراغ هیواد کې یا مهاجر شو په ایران کې اکثر یا په پاکستان کې، یو سړی به هلته لاړو نو هغې به هلته یو نانبایي به جوړ کړل، ورپسې چې راغی هغې هم نانبایي جوړ کړل، هغې بل هم راغی، وروره هغه بل استعداد لري، هغه بل کار شروع وکړه، یو بل خوا ته لاړ شه، یو انجینري ته لاړ شه، یو مکانیکي ته لاړ شه، یو هغه لاره ولې مونږ نیولې دی؟ یو راغی دلته چې زه اوبر کوم، هغه بل هم راغی اوبر. دا صحیح دی چې تاسو یو دا هغه لاره بازي به وکړو. حتی ډېر افسوس سره وایم داسې خلک دي چې هغه ځوانان چې په دې چې تحصیل وکړي د کاناډا نه چې مونږ ډېر غټ استفاده کولی شو. زه نه غواړم چې ډېر طولاني خبرې وشي. امیري صاحب اشاره وکړله، اوس زما یو زوی دی اپل شرکت سره انجینر دی، مکماسټر یونیورسټي کې نه فارغ دی، هغه د سیمی کنډکټر انجینر دی. بل زوی مې هم سیمی کنډکټر انجینر دی، همدې دغه نه. بل د پولیټیکل ساینس او لا هلته ویلی دی. بل لور مې دا چې اوس دغه نرسنګ نه فارغېږي، بل دا چې هغه 12 کې ده. نو دا تعلیم هغه یوازینۍ لاره ده چې مونږ دلته پرمختګ کولی شو، مونږ مخکې تللی شو. ولې مونږ نه یو هیوادوال او هغه بل هیوادوال راځي، هغې مونږ احتاج او محتاج پاتې کیږو او مونږ بیرته شاته پاتې کیږو. ولې مونږ برنامه نه لرو، مونږ هغه ویژن نه لرو چې مونږ به چېرته لاړ شو. نن زه دلته یم، 15 کاله وروسته باید زه چېرته ورسېږم، 10 کاله وروسته چېرته ورسېږم. که زه اوبر کوم، اوبر ښه دی، حلال رزق ګټي، لیکن که زما زوی هم اوبر کوي، بیا هغې زوی هم اوبر کوي، نو د دې معنا دا ده چې I am not on the right track. زه ناکامي سره مخ یم. نو آینده نسلونه به ناکامي سره مخ کېږي. نو زمونږ افغانان ډېر پوټنشل لري، ډېر استعداد لري، صرف یو حرکت پکار دی. زه مبارکي وایم او زه خوشحاله یم چې دغه افتتاح کیږي. خدای تعالی وکړي چې دغسې کاروبارونه ډېر شي، نور هم همدغسې افغانان خپل خپو باندې ودرېږي چې اقتصادي وده زموږ سیاسي وده هم کیږي او هر بخش کې موږ پرمختګ کولی شو. یو نړۍ مننه. د محترم مولوي صاحب حسن صاحب څخه هیله کوم چې په خپل خیر دعا سره زموږ محفل ته په پای ته ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر د خوښۍ موقع ده، ډېر د خوښۍ ځای دی چې دا د افغانانو ورونو کار دی، دې ته حاضر شو. او هر یو ورور ته زه دا وایم چې خپل هم دې سیمه کې هستئ، دلته راځئ، موټر اصلاح کوئ، بل ملګرو ته هم تشویق دا ورکوئ چې دلته راشي، د دې افغان ورور کار وچلېږي. د دې چلېدل د دې کامیابي زموږ کامیابي ده. دا ډېر د افتخار ځای دی. یو دعا به وکړو، الله دې ورکړي خیر و برکت واچوي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الله دې ورکړي خیر و برکت واچوي، الله دې کامیاب کړي، الله دې د دې شرعي مقصدونه ټول پوره کړي، الله دې وځلوي، الله دې د هر یو افغان ورور چې دلته راغلی دی هغې ته اجرونه ورکړي. څوک کارونه نه لري، الله دې ورته حلالو ښایسته کارونه او روزګارونه ورکړي. د چا بچیان دلته الله دې ښایسته نیک صالحه لوی کړي او ښایسته اعلی تعلیم باندې الله مزین کړي، لکه څنګه چې نوري صاحب وفرمایل، دغسې امیر صاحب وفرمایل. دغسې کارونه د دې د کاناډا فرصتونه الله دې افغانانو ته ښه موقع او د ښه فرصت او د ښه فایدې اخیستلو موقع او هغه ورکړي، وخت ورکړي چې دغه فایدو نه دغه هغه نه ښه موقعو نه مونږ استفاده وکړو. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک. الله هم قدر وکړه، الله هم کامیاب کړه.
ریسپشن دی چې کله مشتری راشي دلته دا د ناستې ځای موږ لرو او دلته چې دی موږ د پیمنټ او کله چې کوډس ورکوو اسټیمیشن ورکوو دلته زموږ ریسپشنسټ کینی دا د هغوی د ناستې ځای دی دلته یو څو سیټه د ناستې لپاره دي د کسټمرز هلته چې دی فعلا موږ د کافي او دغه لپاره ځای لرو د کسټمرز لپاره او دلته یخچال کې د اوبه او نور نوشابات دلته موجود دي تر څو کسټمرز چې راشي او دلته استراحت باندې کینی او د دې سهولتونو استفاده وکړي او زموږ به ورکشاپ داخل کې دی کسټمر ته داخل کې اجازه نشته دی کسټمر راځي دلته کینی سورین آټو ریپیر اینډ ډیټیلینګ شاپ د دغه د ټایر چینج برخه د ټایر چینج په برخه کې موږ خپل هم برانډ ټایرونه لرو یعنی د سورین آټو ریپیر شاپ خپل برانډ ټایرونه هم ان شاء الله په نږدې ورځو کې به تاسو ته تقدیم شي د فلحال لپاره ښه برانډ ټایرونه هم لرو چې خپل مشتریانو ته عرضه کو یعنی په نازل قیمت په ښه قیمت هم موږ کولی شو په ښه پرایس خپل مشتریانو ته تقدیم کو او د ټایر په برخه کې موږ د بیلانس ماشین لرو چې په دا ماشین په لوړه سطحه یعنی د تخنیک په کم پروفیشنل ماشین دی چې د بیلانس په بخش کې هغه مشتری ته لوړ کیفیت بیلانس وړاندې کوي او دغه د ټایر چینج ماشین ده چې هم ډېر لوړ کیفیت لرونکی ماشین ده چې انشاءالله ښه معیار خدمات خپل مشتریانو ته موږ کولی شو چې وړاندې کړو په دې برابر او دا زموږ د میکانیک د سامان برخه ده چې کم کار کوو موږ د میکانیک په برخه کې د هر کم نوی پروفیشنل سامان چې دي اسباب چې دي چې په تخنیک کې کارېږي موږ انشاءالله خپل مشتریانو ته هم وړاندې کوی شو د هره نګاه څخه رحماني دغه بي ام دبلیو راغلی موږ دپاره موږ ته چې د عوارض موږ پیدا کړو باید موږ تر هر څه در مخه دته د جک ورکو او په جک باندې پورته کړو نو مکمل انسپیکشن غواړي نو د دپاره موږ باید اول د جک سیسټم ور برابر کړو انسپیکشن دپاره دا باید موټر په جک پورته شي نو اوس زه غواړم د سسپنشن چک کړم چې د بال جوینټ یې لینک یې کوم عوارضونه یې هغه عوارضونه چې په اسکن باندې نه ډیګنوز کېږي نو غواړم چې اوس یې موږ د نو بریک پیډز نو اخواته هېڅ مشکل نه په دې کې لینک بال جوینټونه هېڅ کوم مشکل نه لري منظم دي انشاءالله په دې کوم څه عوارض نشته بریک پیډز روټرز ټول انشاءالله تر اوسه څه مشکل په دې کې نه ده راغلی اوس نو غواړو چې دا بال جوینونه او راډونه دا شیان چک کړو چې او چال یو مشکل ونه لري ولې چې کله دا اوږد سفر باندې بیا مشکل جوړ نه شي ورته تخنیک له نظره نو په دې موټر کې څه عوارض ونه موندل شو نو ټول انشاءالله فکس د معیار په اندازه دي خو دغه کم ټایر چې ده
د تخنیک او د اصولو د تخنیک په اصولو برابر نو اندازه نه ده، ضعیف دي. نو په دې موټر کې صرف دغه تقاضا ده د اونر څخه چې صرف دغه ټایرونه دې چینج شي او نو ټول انشاءالله د تخنیک په معیار برابر ده. په دې موټر کې هیڅ ونه موندل شو، کوم مشکل نه لري، صرف باید ټایرونه یې چینج شي. نو انشاءالله فکس ده، څه مشکل نشته په دې موټر کې. دغه موټر خو سکن سو، نو بیا هم مشتری ته موږ وویل هغه چون تاکید وکړو ډېر په دغه کې موږ هیڅ پیدا نه کړلو. معنا د ماشین د نظره مشتری غوښتل چې دا موټر واخلي، یعنې په ماشین کې د وایرنګ د نقطې د نظره د هیڅ دا موټر پرفیکټ هیڅ مشکل نه لري انشاءالله. سورین آټو ریپیر اینډ ډیټیلینګ شاپ یوه برخه هم د کارواش او ډیټیلینګ برخه هم لرو چې په عصري او مجهز او عصري سامان آلاتو یعنې ماشینونه هم شته دلته چې موږ کولی شو په لوړ معیار خپل مشتری ته موټر ومینځو او تقدیم کړو. لکه دا کم دغه ماشین چې ده په ډېر ډیټایلونو ورکشاپونو کې چې موږ د بل مملکت څخه وارد کړی کولی شو موږ ومینځو، وچې کړو او دغه د ماشین د پرېوللو ماشینونه چې کوم دي یعنې په هره سطحه موږ کولی شو خپل مشتریانو ته د کارواش خدمات هم وړاندې کړو.